ټولګټو وزارت سږکال د هیواد د سړکونو او لویو لارو د پاکولو په موخه 8048 کیلومتر سړکونه د واورو پاککاري په پلان کې لري چې له دې جملې څخه 15688 کیلومتر سړکونه د یاد وزارت د ولایتي ریاستونو د شته پرسونل او ماشینري له لوري او پاتې 2309 کیلومتر سړک په 12 ولایتونو کې لکه غزنی، بامیان، غور، دایکنډي، بدخشان، پکتیا، نورستان، پنجشیر، پکتیکا، تخار او لوګر کې د یاد ولایتونو د ټولګټو ریاستونو د پرسونل او ماشینري څخه له ګټې اخیستنې سربیره ځینې نور مسیرونه د ټولګټو وزارت له لوري د پاکونې په موخه له خصوصي سکتور سره قرارداد شوي دي. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د هیوادوالو د هوسا او ډاډمن تګ راتګ په موخه په ټولو هیواد کې له واورو څخه 300 زیانمنونکي سیمې پاککاري کړي. همدارنګه د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني ټولو ولایتي ریاستونو او کاري ټیمونو ته لارښوونه کړې ده چې د لارو د بندښت په صورت کې د جدي چمتووالي ولري او زر ته زره د له واورو څخه پاککاري او د ترافیک پر مخ پرانیزي. دغه راز تیره ورځ د سالنګونو له لارې د تیزې واورې د اورښت او دوامداره طوفان له امله د ترافیکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې نن د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست د شته پرسونل او ماشینري پرمټ د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه، خو ځینې نورو مسیرونو په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې لا هم د ترافیک پر مخ تړلی دی چې د یاد ولایتونو د ټولګټو ریاستونو لخوا د واورې پاککاري جریان لري تر څو ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو وزارت د ټولو درنو هیوادوالو څخه په درنه هیله کوي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیریدو پر مهال د ګرمه جامې، ژمني توکي او د وسایطو لپاره روغنیات او چین یا زنجیر له ځان سره ولري تر څو له یاد مسیرونو څخه ډاډمن تګ راتګ وکړي.